السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو ملګرو، زه یم روح الله جان یوسفزی. دا ساعت په جاز بانډه کې بیخي په ټاپ باندې موجود یم. شپه مو وکړه، دا اوس سحر را پاڅېدو. دا ماشوم مې ولیدو، ډېر زیات زړه مې ودړدېدو. ګرانو ملګرو، دا ماشوم یا د 12 کالو دی یا د 10 کالو دی. په دې خر باندې چې کوم دی د لاندې نه تقریبا 2.5 ګنټې مزل دی کوي، د لاندې نه سامان راخیږي خلکو سره. په دې عمر کې چې کوم دی نو دی مزدوري کوي یا د تعلیم نه لرې، د مدرسې نه لرې. دا غریب چې کوم دی نو دلته کې مزدوري کوي. داسې بلها ماشومان دي، یوازې دا نه دی. مله افسوس په دې خبره باندې راشي ملګرو چې داسې ډېر خلک ما ولیدل چې په صحت روغ وي، په باډۍ باندې مضبوط وي، او عمر یې هم داسې وي چې ښه ده، ګټې وټې وي او مزدوري نه کوي، بل ته لاس نیسي، سوال کوي. سوال صرف د الله نه پکار دی چې الله پاک نه سوال وکړو. هغه انسان چې د مزدورۍ وي، مزدوري کولی شي او د هغې باوجود هم بل انسان ته لاس نیسي، نو دا ډېر د افسوس خبره ده. د دې ماشوم نه عبرت واخلئ. دا ماشوم خپله مزدوري کوي او دلته کې چې کوم دی نو دا خر باندې چې کوم دی دا سامان ښکته نه راخیږي. دی په ورځ کې یا 1 پیره کوي یا 2 پیرې کوي. زما په خیال چې دی 2 پیرې کوي چې کوز شي او بیا راوخیږي. نو د ورځې چې کوم دی د 2000 روپۍ د خر باندې مزدوري کوي. ماشوم نه تپوس کوو، د دې خبرې تاسو واورئ. ګرانو ملګرو، دا د هغه خلکو دپاره یو میسج دی چې په صحت روغ دي، په صحت برابر دي او بیا هم بل ته لاس نیسي، سوال کوي. تاسو پیره څو روپۍ اخلئ دلته؟ 1000 روپۍ اخلئ؟ نه ماشومه، دې باندې خوراک مراک څه کوئ؟ دې خوا رامخکې که نه، خوراک پې څه کوئ؟ دا ګیا میا خوري که نه چې ته ښه څیز پې خورئ؟ چاړه پې نه خورئ؟ دا خو تاسو په دې باندې ډېر لوډ وړئ که نه؟ کم از کم 20-25 کیلو وزن به پې وړئ که سیوا؟ 2 منه؟ دا خو ما خو کم یاد کړو. 2 منه بوج پې تاسو وړئ بیګونه؟ نه، دې له چڼه ورکوئ که نه؟ دا خو تلي شي او لاندې چې باران وشي خټې شي نو ښویېږي خو نه؟ ښویېږي. او دا اسونه چې دي، دا اسونه څونه وزن وړي؟ هغه هم 2 منه وړي. او پیره 1000 روپۍ تاسو اخلئ؟ دې کې څه ګزاره نه کوئ تاسو؟ ورځ کې څو پیرې کوئ؟ 2 پیرې کوئ؟ ښه، زمړه بس الله پاک هم تاسو په دې کې رزق لیکلی دی. پوه شوې؟ دا صرف اختر په روزه کې دا تاسو وړئ که نه؟ عام روټین کې هم خلک راځي، عام روزه کې هم خلک چکر وله راځي؟ راځي یا ډېره؟ ښه، او تاسو په عام روزه باندې هم دا سامان خېجوئ؟ روزانه؟ نه کله